یو حدیث کې درځي دومره عجیب حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي اشرف النبي صلی الله علیه وسلم على اطم من اطام المدینه رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مدینه کې دنه په یو چت ځای باندې ودرېدو یا د یو کور په چت باندې ودرېدو او به له صحابو ته هل ترون ما ارى لسجد زینم تاسو تخکاری قالوا لا يا رسول الله يا رسول الله تاسو نخکاری رسول الله ووري فاني ارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر او زخو فتنین مستاسو بکورونو کې د سره ولېږي لکه باران چې راوري ما ته فتنې ښکاري متفق علیه حدیث ته بخاری مسلم ستاسو په دې کورونو کې به د فتنې د سره راشي لکه باران چې راوري د باران سره د تشبیه ولې ورکړي ده علماء د باران سره تشبیه به دې ورکړي چې باران چې راشي نو پورا علاقه راځي هغه ټول ارسه راګیر لکه چې په دیزي کې دا کوم چې موږ دلته یو په دیزي کې اوس باران کې په دې ځمکه باندې نو دانی شي کېدای چې لکه دلته د باران وشي او د ټول ځمکه د خوښه د ځمکه چې موږ سره کومه ده اوس په دې لم دي چې په دې منځ کې یو ځای به وچ پاتې شي نه چې باران راشي په یو ځای باندې په یو علاقه باندې په یو کور باندې نو په دې ټول ځای باندې بیا راځي چې اوس په یو کور باندې باران وري نه دا منلو خبره چې په یو کمره کې باندې وري او په ټول باندې پاس راځي ځکه د فتنې به عامي فتنې او هر کور ته بدل نه شي ان سره وی چې شه د فتنې زمون کور ته راغلي او راغلي زمون کور ته رافتي او زیره ور کومه غسړي د چا په کور کې چې دیش پروت تا خو د فتنو پلار کور ته راوړي تر ته پوس کې چې فتنې وي فتنه دا ته وي چې خلکو دین خرابوي ستا بچي ستا خزه ستا خويندې ستا لونه ستا زامن ستا بچي ستا رونه ټول د دې دیش ته لږ خراب شي او بدی کو ته اندوان ولې سخه تاسو څه خلک چې اندوان او يهود او نصارا دا په موږ مين دي لکه موږ دې ځخه دغه طریقې خي دلته دا مکډونلډز دې کا سبلا دغه ولې چې کوم دې دا برګری ورکی هغه په یو وخت کې د ماشومان یو لو براويستي و چې لکه څوک دلته سواخري خوراک د پرنه موږ بوله د هدیه ورکونو نو پاره کې یو سړی جوړ کړو کارټون ته کو هغه په یو ډبیله پاس ولاړ هغه به عمرګری دا خبر معلومه کړی و او بیا غوړ کړی مو نشر کړی و د مسلمانانو کې چې کله چې دغه ډبی باندې سړی غورو کې کوم ډبی باندې چې سړی ولاړ نه د یو خپل په ډبی له ګوري دی یو له پاسه کارټون دي جوړ یو خپل په ډبی ده دغه چې ډبی پورن خطر او یو خپل چې له پاسه چې لکه بال لته ورکه یې شي لته ورکه نه دغه خپل سره په خوا کې لیکري دی په عربی کې خوازه محمد یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم نوم لیکل دی او زمونږ بچو تم دا دغه راځي چې ستاسو د محمد صلی الله علیه وسلم چې د سپکو یا د دې لایق ته چې لپاسه په شړخ پکېږي دا زمونږ ماشومان په دې باندې لوبي کوي فتنې دومره ډېر شي تاسو څه خیال لري چې يهود او نصارا په دې ماشومان د لوبو په سامان کې هم موږ پرې نه خودو نو په دې ټي وي ډیش کې وسخه سمون ته خیس بلکې شیعاګانو روافضو د الله لعنت دی په شیعاګانو باندې دا ډېر خبيث مخلوق ته رزم کې ودی مخ باندې هغه په ایران کې ټوپکی جوړ کړی دی وړو د پاره واړ چې بلوبي کې غوازونه چې راو باسي نه هغه دوه ټوپکه به عالم په خپل درس کې دا خبر بیان کړي او هغه خولي خلکو ته ما په خپل لیدلې چې کله به هغه ټوپک د زور کو ماشوم په زور کې کنه نو باغی کې بداو ولیا بالله د الله لعنت دی په ابوبکر او په عمر باندې چې کله به دا ټوپک دا بټن دي شو وره نو باغی کې ودا خبر راتله هغه بل هغه بټن چې دي شو وره چې دي شو نو ابوبکر او عمر او حفصه او عائشه او نور صحابه ذکر کړي عثمان بن عفان رضی الله عنه اجمعین وې دا ټول مرتد نه دا اوس ګوره پلار لړ شي بچی له جلو به واسه زما بچی لوبي کوي او دې چې ټوپک دباو کې ودی کې دا خبرې کیدو کوی نو ته دا خبرې زموږ دشمن ګوره ودنه د منګي زموږ دشمن بالکل موږ ته بالمرصاد وې خلاصته چې څنګه مسلمان خرابو څنګه مسلمان تبا کو څنګه دغه بچو ته نقصان رسول او خزو ته نقصان رسول زموږ خزو ته څومره نقصان ورسو په دې خبره باندې چې دا وی مسلمانانو د معاشره چې کومه د ډیره تنګه معاشره د زنانه به بکور کې تنګي او د غوي سره ظلم کیږي او زنانه مزدوري ولې نشي کولای او زنانه سکولونو ته ولې نه راوځي یو خدغه ولا جوړ کې لپاسه کوم چې بيدینه به دوکش یره دوی د خبرم سي نو په من کې انجوز ته وګوره انجوز کومه کمپنیانه چې کار کوي زموږ په ملکونو کې د انګريزانو کمپنیانه دی یهود نو سارا نو هغه
هغه زنانه چې د دې علاقو زنانه د هغوی سره مزدوریان او کارونه کوي چې د هغه علاقې زنانه چې د چا پوښا لیدلې ونه وي چې دا څنګه دي او څنګه دي. دومره عزت والا خلک وو، دومره پردې والا خلک وو. هغه دغه خلکو دغه ځای ته ورسوه. او دغه بې غیرته د چا چې دا لور یې دا خور یې دا ښځه یې دې د څه لپاره لګي؟ که ته ورته ووایې چې وروره دا کارخانه دی، یاره 1,000 روپۍ ورته دغه ورکوي، دا تنخواه ورکوي، 50,000 روپۍ تنخواه ورکوي. مخکې ما یو حدیث وی رسول صلی الله علیه وسلم یبیع دینه بعرض من الدنیا، خپل دین به خرڅوي د څه لپاره؟ د دنیا لپاره. دې سړي هغه دین خرڅ کړو. دې ته فتنه وایي، دې ته فتنه وایي. نو خبره مې دې پورې کوله چې په کور کې دننه غټه فتنه ده چې په کور کې ټي وي او ډیش پروت دي. دا غټه فتنه ده چې څه ته اړې ته د په کور کې دننه میلاوي. د جادو چینل پېشتي، د کوډو چینل پېشتي، د فلمونو شتي. بیا راشي وایي زما لور د کور نه تښتېدلې والعیاذ بالله، الله دې په موږ باندې پردې رواچي. او زما زوی چې دی مثال کې پردې جنۍ تښتولې د هغې سره زنا کړې، د دې به څه حل وشي؟ سوال دا دی چې دوی ته چا دا طریقې وښوي؟ پلار خپل بچي ته به خپله دا طریقې ښایي؟ دا ټي وي ډیش چې راوړی دی ورته ښایي که نه؟ نه بیا سله ته جاړې او سله دې بیا دغه کړی دی چې زما زوی دا وکړو، زما زوی ما ته دا وویل، زما لور دا چل وکړو، دا چل وکړو. دا ورته تا پخپله ښولي. په دې ډیش کې دننه چې کوم فلمونه راځي او کومې ډرامې راځي، رښتیا جواب ځان له ورکوي، ما له مه راکوئ، ځان له جواب ورکوي. په دې کې داسې ډرامه او داسې فلم بنوي چې په هغې کې به د مینه محبت خبرې نه وي. داسې ډرامه او داسې فلم به په دې کې نه چې په هغې کې د مینه محبت خبرې ونه وي. داسې فلم او ډرامه څوک نه شي ښویه ما ته چې په هغې کې به دا مسله نه وي ښوولي چې هلک به جنۍ څنګه تښتي او جنۍ به د هلک سره څنګه شي. ټولې دغه مسلې دي. زه تا سره مینه کوم او ته ما سره کوه، زه تا سره مینه کوم او ته ما سره کوه. دا مسلې طریقې ښیي دې وړو ته چې تاسو به څنګه ځان کوئ. نن سبا زموږ هلکانو ته وګوره، واړه واړه هلکان دي او ټول خبرې دي د خپل علاقې نه. واړه واړه هلکان په کلیو کې د شپې ناستي، د ماښام لمانځه نه بعد د دوکانونو سره نشې تماشې کوي. واړه واړه ماشومانان چې لا بالغ شوي هم نه وي، هغوی چې دی هغوی هم چل ورځي، سګرټ به څنګه څکي، کنځلې به څنګه کوي، بدماشي به څنګه کوي. دې کوم ځای نه زده کړي. زموږ په معاشره کې خو دا نه وو. زموږ چې کوم پخواني مشران تېر شوي خو ډېر درانه خلک وو. هغوی خو به د مشرانو ډېر سخت عزت کوو. هغوی چې د داسې نشې تماشې عامې نه دي کړي، هغوی داسې عام دغه بېحیایي د کارونه چې هغوی نه دي کړي. دا د کوم ځای نه موږ ته راغلو؟ دا اله راغلو چې کله زموږ کور ته او زموږ علاقې ته او زموږ کلي ته ډیش او ټي وي راغلي. دا د هغه وخت نه راغلي. خلک بېحیایه شوي دي، بېشرم شوي. پخوا به کوم چې مشران موږ سره نه شي سپین ږیري دوی ته به ښه پته چې مشر به را روان و یا عالم به را روان و یا ږیرې والا انسان به را روان و، دا که چا به ګناه کول هم ګناه به پټه کړه. اوس په کلي کې په یو ځای کې مثال کې د لسۍ دوکان دی، دلته خلک لسۍ څکي، په هغې کې ښه په درز چې دی د انډیا سندرې لګېدلي او د پښتو سندرې لګېدلي. که په دې دوکان باندې سپین ږیری وړي، که په دې باندې عالمه وړي، که په دې باندې هر څوک وړي، ورور ته خپل کار کوه، دا زما دوکان دی. بېحیایي او دا خلک بېشرمه شوي دي. هغه حیا او شرم پکې نه چې دا سړی سپین ږیری دی، بلکې سپین ږیري ته ښه صفه ووایي، وایي که دې نه وي خو خپل دوکان ته ځه. دا خو زموږ د نایي چاپ ته چې ورځي هلته ډمتوب دی. د نایي په چاپ کې ډمتوب دی. که په بقاله کې دوکان کې کښېنې هلته ډمتوب دی. که په بل ځای کې کښېنې هلته سندرې لګولي. یعنې دومره دا بېحیایي او دا فتنې د عامې شوي دي. په کورونو کې دننه فتنه یو مثال پیدا دی، ټي وي او ډیش. بله فتنه څه ده په کورونو کې دننه؟ موبایل. په کور کې دننه موبایل. سبحان الله، نن سبا داسې وخت دی چې وړوکی ماشوم د جیب نه دومره غټ موبایل له وباسي چې د هغه نه غټ وي. داسې چې دا راله پلار د سعودي نه رالېږلی، د پلار د سعودي نه رالېږلی. ما ته وایي چې خیر دی ته دې ګوتې ووهه. او دا راته ووایم پخوا چې به چا انټرنېټ لګو پخوا، او ما په یو وخت کې یعنې تقریبا د نن نه 10 کاله به کېږي، 10 کاله مخکې ما سره کمپیوټر او ما انټرنېټ لګو. نو دغه انټرنېټ دومره خرچه وه چې یو څو میاشتې ما کوشش وکړو، بیا ما خپله خبره پرېښوده، ځکه چې انټرنېټ لګول په هغه وخت کې ډېر ګران کار و. او د هغه سړي سره به انټرنېټ و چې هغه به ډېر سخت مالدار و، چې خرچې ډېر. او هغه پسې به خلک تلو که چا به څه مسله وسه دغه نو هغه پسې به تلو ما ته انټرنېټ ولګوه یا ما ته دا مسله راوړه. او اوس انټرنېټ صرف ستا په دې موبایل کې یو بټن دی، دا و انټرنېټ ته سټارټېږي. پیسې ورکوه او چې څه ګوري. نو خلک به وایي چې دا خو په سعودي کې دي. نه، په پاکستان کې هم اوس دغه. په پاکستان کې ستا په دې کلي کې دا بجلي چې پکې نشتي، په دې کې هم انټرنېټ کار کوي. په دې کوم کلي کې چې بجلي نشته او غریبي پکې ده، په دې کې هم انټرنېټ کار کوي.
نتا چې خپل زوی له خپل لور له غټ موبایل لګیره دی او خیر دې بدی کې وګوتو نه بدی کې چې ګوتو انټرنیټ چې په انټرنیټ کې يهود نصارا مونږ ته څه خبرې کوي وینا هغه کې دعوت یې زده کوي او غد دین یې زده کوي ګوره د انټرنیټ نه او د ډیش نه د دین هغه سړی علم یې زده کول شي چې باقي د تقوا او ته دومره غټ سړی ته چې انټرنیټ ولګې نستاله سونه نشي ودرې د شیطان دومره زور ور دي نستاغه زوی چې غنه نو ځوان شوی دی به سوګراټینګ کی یا غلور چې کومه پیغله شوی نه هغه به سوګراټینګ کی چې د غلط مقاطعه ګوره کنه ته دې نه بسترګي خو دې په غوبانی فتنه دي ته بلکې خوشحالي چې کړه دې سره دغه وړ انټرنیټ او د دې زوی د لور په کې ډي خوشاله شي د زمونږ لور د زمونږ زوی ترقی کړي دا ته زه ګارانټي سره وایم چې دغه الک په دې انټرنیټ کې ډېر ګن بلام کړي ولله ځکه چې یو غټ انسان چې واده کړي او بچي هغه ځان د دې فتنې نه نشي بچ کوي واده کړي بچي می او خو خيار او خو پارس پوي هغه چې د انټرنیټ وروړي چې کړي غلط شي نه کولاوي نه دغه الک چې نه ځوان شوی او د نه ځواني دا وخت چې دی وخت سره لیونی الک لیونی په هیڅ خبره نه پوي خواهشاتو به روان او ته ول دغه موبایل لګیږي د خوشحالي کې چې هغه به ګډي جوړ کړي د ځان دې ته فتنه وي رسول الله سم جوړي وي دا فتنه وبدي کورونو کې دنه دي سي راځي لکه څنګه چې باران د برین راوړي ولعیاذ بالله فتنه دومره ډیرې شي نو کوشش دا کوي زما ټولونو ته نصیحت ته چې د فتنو نه ځان لري ساتي او په کوم ځای کې چې فتنې دا ځان لري ساتي چې په کوم ځای کې ته پته ده چې په دې ځای کې خلک سندري اوري خلک فلمونه ګوري خلک د دمتوب کار کې دغه نظام لري ساتي په کوم ځای کې ته پته ده چې دلته زنانه به پردي ګرځي دلته زنانه په غلط حالاتو باندې په غلط شکل باندې ګرځي دا غزين ځان لري ساتي په کوم ځای کې ته پته ده چې دې ځای کې زما دین ته نقصان رسي هغه ځان لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وخت برایش چې صرف دا غسړي دین په حفاظت کې چې د غرونو په دې سکو باندې ووسی دغه د فتنې وډیری شي دا کوم چې د غرب په سکو باندې بل پاس نه شي کنالته او الته چې بس یخي وبس کې ځان له خوراک کې د سره کوزيږي نه کته د دغه سړي دین وسی دا په حفاظت کې نن سبا د شیطانانو دومره شي زګور دا شیطانانو خبر نه کوم دا پیریان زه د انسانانو شیطانانو خبره ته کوم دومره ډیر شي دومره چې والله کني عمل ته دی پریری ته سره دې نه عمل ته نه پری